دوستانو دا د ټیپو منډۍ ده. دلته هغه شیان خرڅېږي چې د کور اشد ضرورت دی ورته او هر وخت په کاري. دا بیچیکه موږ ته د به 1000 افغانۍ درکوو. سلامونه د هیواد میډیا قدرمنو لیدونکو، هیله ده چې جوړ ورو خوش خوشحاله بایست. دوستانو دا د ټیپو منډۍ ده. دلته ټیپونه او باسکلان موټرسایکلان هر اړخیزه شیان شته. تاسې زموږ سره اوسیږئ، په ولاګ تر پایه وګورئ. کوم شیان چې دلته شته هغه به ټوله په تاسو باندې ووینئ. سلامونه وروره، جوړ په خیر. وعلیکم سلام، ښه ورور په خیر یاست؟ سلامت اوسې. نوم دې راته ووایه. نوم مې رحیم الله دی ورور. رحیم الله جانه، په دې منډۍ کې څونه وخت کېږي چې کار کوې؟ تقریبا 3-4 کاله کېږي. ښه کار دی. کوم کار دی دلته د کار بس دا موبایلان دي، د خارجه سي تجاران راوړي، بیا یې موږ رانیسو بیچیکه، نو بیا یې دلې خرڅوو، بیچیکه یې خرڅوو. ښه ده. د بیچیکه یادونه دې وکړه، یعنې دا پیک نه دي؟ پیک نه دي، یا استعمالي دي. نو دا جاپاني سټان راځي، امریکایي دا سټان دي، نو بیا یې موږ راوړو د تجارانو، غټو تجارانو سره. دلته بیا دوکانداران راځي، هغه یې بیا زموږ څه وړي، بیا څوک جوړوي څوک سمي. بس ښه. په دې کې خو نو خراب هم راځي، سم هم راځي، بخت شنې. بخت شنې دي، خو دا چیک والا چې سم غواړي سم هم پکښې کې راځي، او خراب چې هغه د خرابه قیمت دي، سم د سم په قیمت دي. ښه. نرخونه یې څنګه دي؟ هر یو خپل ځان ته نرخ لري که یا داسې؟ یا نرخونه هر یو بر تلیفون ځان ته نرخ لري. ښه. د څو موبایلونو به راواخلو، نرخ یې راته ویلی سي انشاءالله؟ ښه. ټول جاپاني دي که نه؟ جاپاني دي. ښه. مثلا دغه موبایل دی، زه وایم زه نه چې کوم، دا په څو دی؟ دا بیچیکه موږ ته د به 1000 افغانۍ درکوو. په 1000 افغانۍ. د دې موبایل نوم څه دی؟ G7V. ښه، ډېر ښه. او دغه جاپانۍ؟ دا جاپانۍ چې دی دا جوړوي، موږ خرڅوو. جوړه په 3000 افغانۍ 2500 افغانۍ جوړه درکوو. یعنې 2 دانې؟ 2 دانې جوړه وه. ښه. که دا قسم و که خراب؟ قسم و که خراب. نو ما درته وویله چې څوک یې به سم غواړي هغه ورچیکوو، د چیک بیا جلا نرخ دی. مثلا که ورچیک یې کوي دغه 2 بیا په څو کېږي؟ 2 چیک کې به 3000 افغانۍ موږ جوړه ورکوو. 2800. ښه. ډېر ښه. ډېره مننه ستاسو. مننه. خیر. سلامت اوس. خیر اوسه. مخکې په د دې منډۍ په سر کې، یعنې په خوله کې یو نفر دوکان کوي. دې منډۍ کې یو مور پلار نشته، نور هر څه شته، او حقیقت هم هر څه دلته موجود دي. نو ته ستړی مه سې وروره. ستړی مه سې وروره. څنګه په خیر یې؟ سلامت اوسې. نوم دې راته ووایه. نوم یې تیمورشاه دی. تیمورشاه. تیمورشاه څونه وخت کېږي په دا منډۍ کې کار کوې؟ یاره 8 کاله کېږي. ښه. په دغه دوکان کې دې څه شي نشته؟ دا راته ووایه. هر شی شته ورور، هر شی دی. ښه. د دې نرخونه څنګه دي؟ مثلا د اوتوګانو نرخونه او د امپتریانو نرخونه؟ دا نو بس فرق شته. 1500 افغانۍ، په 400، په 300 افغانۍ فرق شته. او هر شی خپل ځان ته بیه لري. دا خو نو په لاټو کې راځي دا شیان؟ دا کشنري دي. کنټینري دي. ښه. دا اوتوګان تاسو ورچیکوئ که یا جوړ دي بس خرڅوئ؟ یاره په چیک یې ورکوو. چې خراب هم خامخا خراب کېسته. خراب بیا پر تاسې دي؟ و خراب په موږ دي. ښه. څنګه دي ګټې څنګه دي؟ څه یاره بس ګزاره کوي، شکر دی الحمدلله. د پخوا په پرتله اوس د کاروبارو ګټې څنګه دي؟ الله خو موږ په فرق ولاکه بوستي. ښه. یعنې ښه دي؟ و ښه دي، شکر. ښه. ډېر ښه. ډېر د کوم ولایت خلک درته راځي د سودا دپاره؟ یاره کابل و هرات و دو خاصه خلک ځي. کندهار خو نو بیخي خپل ځای؟ کندهار خو لکه خپل کور. او نو چې موږ لا پر موټرسایکل رالو نو خلک خو بیخي هره ورځ راځي. ښه. ډېره مننه ستاسو څخه. د خپل کاروبار څخه خو ډېر خوشحاله یې. شکر دی. یو خاطره لري، یوه خاطره در باندې راغلي، خامخا د یو ځای څخه خلک راغلي. ښه. ډېره مننه. سلامت اوسه. کښېني باره به ورور د لیبې ناشته خدای دې غم راکړو، خوشحاله اوسې. موږ به وګرځېږو، اساس منډیانې به وغواړو. او خود وګرځي ورور. سلامت اوسه. خیر اوسه.
السلام علیکم. وعلیکم السلام ستړي مست څنګه خدای دې غم راکړو. نوم دې راته وایي څه؟ نیم منظور دی. ښه منظور خانه، ته په دې منډۍ کې څومره وخت کېږي چې کار کوې دغه کباټ شیان خرڅوې؟ یاره زما به تقریبا 10 کاله کېږي، یعنې په 2010 کې زه دلته راغلی وم دې منډۍ. ښه ډېر ښه. زه خپله دې منډیانو ته راغلی وم، خو دا شیان مې ډېر نه و لیدلي. دا نو په چارسو کې هلته کندهار کې دا کباټ ډېر دي که نه؟ دا دلته په دې منډیانو کې هم څنګه دی کاروبار یې څنګه دی؟ کاروبار ښه دی، بس ګزاره کوي. 400 خلک دلې راځي، د دا ځای څه وړي، خو مثال خلک یې راوړي د دوبۍ څه موږ دلې رانیسو. ډېر خلک یې په لاټ رانیسي، ډېر خلک یې په جوړو رانیسي، بس کم نه کم. دغه کم ټلیفونان یا د هر څه سامان چې دی دا ډېر د کم ملکه څه راځي؟ یاره جاپان سم راځي، د دوبۍ سم راځي، د کوریا سم راځي. نو در ځای څخه خلک راوړي، د چین سم راځي، خو مختلفه ځای څخه خلک واخته دي. دا چې تجاران یې دلته راوړي، تاسې بیا دلې د تجاران سره موږ دلې ځینانې سو تجار به مثال یې وي، د نور دکاندارانو 100 ورته ولاړ 100 نفر یې څاروي رانیسي. بیا هغه نو د دکانداران څوک 60 جوړې ځینانیسي، څوک 10 جوړې ځینانیسي، څوک 50 جوړې. ښه دلته یو سمارټ واچ یې بولي که څه بولي، دغه مې ولیدی سمارټ واچ. دغه د دې تقریبا قیمت څو دی؟ دا خو تقریبا موږ په 2,500 افغانۍ ورکو. اورجینل ایپل و دې ته وایي. په دې کې ستا په 200 افغانۍ هم سته، خو هغه زما سره فلحال نشته. اوس دا اورجینل ما سره سته، په 2,500 افغانۍ باندې دا نه ورکو. زما خپله دا دی په لاس یو دانه. مثال د دې دا سیسټم ورڅه چې دی اورجینل شی دی. دا اورجینل شی دی، دا کوم غلط شی نه دی. یا په 2,500 افغانۍ. ښه ډېر ښه. دا ګوشه کې په څو دی تقریبا؟ دا ګوشه کې دلې موږ ورکو د په دانګي په حساب په 300 افغانۍ دانه. ښه په 300 افغانۍ دانه. نو ستاسو څخه ډېره مننه. خدای دې آباد لره، په کاروبار کې دې نور هم خدای برکت در واچوه. دوستانو بیا هم په خیر راسئ. هیله لرم چې هغه د ټلیفونانو منډي، هغه ځایونه چې هغه کواټو کې ټلیفونان خرڅي هغه مو لیدلي. انشاءالله موږ کوشش کوو چې مختلفه شیان درته کور کو رایې ولو چې تاسې ووینئ او چې دغه قیمتونو څخه خبر سئ چې په ویش بولدک بازار کې د منډیانو کې دغه شیانو قیمتونه څو دي. اوس هم د دا ورور سره ولاړ یم. دا ټلیفونانو یو کانټینر دی، ټلویزیونانو دا البته ټلویزیونانو مخکې مې ټلیفونان یاد کړه. څنګه یې وروره؟ ښه په خیر خیرت دی جوړ ورور. مننه. ساري چای څښلي؟ ولې داسې کرار غږېږي؟ نه غږېږم انشاءالله په زوره یم. ښه یې؟ شکر دی. نوم دې راته ووایه. نظیر احمد. نظیر احمد جانه مخ ته ځو، دوکان ته دننه ځو که یا؟ ولې نه ځو درځه. ښه دا ټلویزیونان د کومه ځای څخه راوړې نظیر احمد جان؟ جاپان څخه دي. د جاپان څخه راوړې. د کومو کمپنیو ټلویزیونان در سره دي؟ کمپنۍ خو نو فرق پکښې دی. ایل جي هم شته، سمسنګ هم شته، سوني هم شته، معنا ایلیډیان یې ورته وایي، هغه هم شته، ایلسیډیان یې ورته وایي، هغه هم شته. مګر خبره ده چې د مهمې تصویرونه دي، اواز یې دی، کمپنۍ مهمه نه ده. باندې دا به څنګه اوس چک کو چې که موږ یو دانه رانیوي بیا څنګه حساب دی؟ موږ ته یې څنګه راکوې تلویزیون یو دانه؟ چک به کو چالانه به کو ورور. ښه په چک دی. بې چک هم لرې؟ بې چک هم شته. هغه څنګه خرڅوئ؟ هغه بیا داسې خرڅوو چې مثال د خبرې بې چکه داسې خرڅوو چې مثال د خبرې داسې لاټ دی، لاس پر وګرځوي. هر دانه چې لاس کښېښوي مثلا بله دا کتار دی، کتار دی، هر کتار اوس په دې کوم بې چکه دي؟ دا ګرده چک دی. دا ګرده چک سوي دي. هغه په ګدام کې بې چکه مال پروت دی. هغه د ګدام ته بیا ګراک. ښه ایل جي، سوني، سامسونګ دا ګرده شته؟ مستبشي هر کمپنۍ پکښې کې ده. 55 انچه پلازما په څو ده؟ 55 انچه پلازما په 20,000 افغانۍ. ښه شی دی سمارټ چې د ټلیفون سره هم کنکټېږي. اوس د لیست ده کومه ده چې را باندې ووینه. دوستانو دا به وګورو. دوستای عزیز در بازار بولدک هستیم که امی تلویزیون‌ها را که شما می‌بینین 55 انچ هسته که به 20,000 افغانی میتاینه. باز در تصویر انشالله براتون مندازیم ببینیش. به نام شارپ به نام شارپ هسته، 55 انچ هسته، قیمتش 20,000 افغانی است. در بازار ویش بولدک هستیم که میجا بازار هسته، مندیا هسته، میجای هسته.
هر وقت میتونین بیاین خریداری کنین. تلویزیون ها رو به چه کام میته و به چه کام میته که بختتان میتونین همینجا باز ماین که چی رقم میشه که ببینین همینجا به چه شد در کدام ماندن. نو دا د کوم ځای څخه راوړي عموما د جاپان څخه د لې په کنټینرانو کې راځي، بیا پر کنټینر لاس ګرځي، بیا موږ راوړو جنې. څنګه لاس پر ګرځي؟ لاس دی پر ګرځي چې مثال د خبرې ګرده بیا چې کمالي کمات که خراب هر شی چې تړلی کنټینر ته مازی واج دا زما د کنټینر هغه چار شی راووتل هغه بیا ستا بختي کوي یا کنټینر شان راوتلی بیا د لې تجاران ورسې لاس پر وګرځي و لاس چې پر وګرځوي بیا معنا وایي دغه ستا شی سو ستا چارې په لاس کې لوړې هغه ته ورکوي. دا اوس دا تا په څو رانیولې دي کنټینر؟ احیانا تا په څو کنټینر رانیولې؟ نو دا والله که دی پته نه راته لګېږي، په ګودامو کې هم سره پراته دي، دلته هم پراته دي. اوس دا د څو سامان دي ستا په نظر؟ ځان د 10 لکو افغانو مال دی. 10 لک افغاني. دا په کرایه درکې دا ځای یا ځای مو خپل دی. کرایه والا دکانونه هم شته؟ کرایه والا دکانونه هم شته و کرایه والا خو نو بیا ګران دي. په څو دي تقریبا؟ اندازاً تقریبا یو کنټینر معنا په 50,000 کالداري کرایه ده د میاشتې. دغه ورور دي څه دي؟ دا مې همسایه دی د دکان. څنګه یې؟ څنګه په خیر یې؟ نوم دي؟ کامران خان چیش خرڅه؟ موبایلان خرڅوم. موبایلان؟ کومه دي دکان دي؟ و دي مخامخ دوستانو تاسو راځي د کامران دکان ته ورسو. ستاسو څخه مننه. سلامت اوسئ. راځي دوستانو خیر است خدای دې غمر. دوستانو زو د کامران دکان ته کامران موبایلان خرڅي. ما داسې اورېدلي چې دلته موبایلان په کیلو باندې خرڅېږي. هغه څنګه حساب؟ یا په کیلو نه خرڅېږي. په کیلو نه خرڅېږي. هغه څنګه کې حساب دي د موبایلانو ده؟ هغه څنګه حساب دي؟ هغه بیچکه خرڅوي، ګرده بیچکه یې چاچ کړي بعد خراب راوځي پر دې باندې خرڅ کې. چې معنا بخت شنی دي. اگر د خراب دي. تراسه ستا دکان ته ولاړ سو. دوستانو تاسو را سره اوسېږئ. موږ به ولاړ د کامران دکان ته. د څنګه موبایلان خرڅي هغه به هم در باندې ووینو. دوستانو د کامران دکان مې وویلي. کامران خان را سره ولاړ دی. ښه پراخه غېږه ده. کامران خان د موبایلانو قیمتونه راته ووایه. د موبایلانو د کوم موبایل قیمت درته وایم؟ کوم موبایلان ډېر ښه خوندور دي او ډېر خوښوي؟ اوپو یې ښه خوندور موبایل تېره وباسئ چې دا کوم موبایل دی؟ اوپو موبایل. اوپو موبایل به وګورو دوستانو. جوړه یې خرڅه که دانګي؟ یا دانګي. دانه په څو افغاني؟ دانه دا په دروش په دا په 14,000 افغانۍ. 14,000 افغانۍ باندې. 14,000 افغانۍ دی. کامران یو څه تر سام لاندې دی دوستانو. په دا سام کې به دانه ټلیفون به نظم یو سم تاسې راسي. ښه بل کم لري؟ جوړی کومه دي؟ جوړی دا د کیمرا پر سر وځي اومو پو ده. ښه څنګه کیمرا پر سر وځي؟ دا په 12,000 افغانۍ ده. ښه په 12,000 افغانۍ. و 8 جی بی ریم دی. 255 جی بی حافظه ده. پر موږ دې کم یو پیرزو؟ پر دې باندې مې دغه یو پیرزو. ښه دا په چارج کې څنګه دي؟ په چارج کې خوندور دی. ډېره مننه. سلامت اوسې. څه پیغام لرې دا دوستان ته چې تا ویني؟ ویل څه ورته لرې؟ څه غواړې چې ځوانانو ته ووایې چې تاسې ویني؟ د زړه د اخلاص ورته وخانده ورکه که نو چې پیغام نسته وخاندي نو بس دغه هم غټ پیغام دی چې بس وخاندي خوشحالي وکړي. دی به دا کیمرا یې وارې پټان صاحب راولي چې دی به دا پر سر باندې پورته کېږي دا دی به راوښي. ښه بس پورته سوله. ښه ته راکړې روښیم. دوستان دا کیمرا ده پر سر باندې پورته. کله چې سلفي ته یې واړوئ بیا دا پورته کېږي او کله چې ایسته کړي بیا به زه هم کښته کېږي. ښه دا دی دوستانو. نو بس ډېره مننه. سلامت اوسېږئ. د بغل دکان ته ورځو. ستا څخه مننه کامرانه. ژوندی اوسې. دلته دغه بل دکان هم دی. السلام علیکم. وعلیکم سلام. سلام مشوره. خیر خیر. الله دې وساته. سلامت اوسې. نوم دې راته وایه؟ نوم مې شفیع الله. اوس ونه وایم چې نوم دې ټلیفون دی. مننه شفیع الله خان. وروره کومه دي ټلیفونان سره کم ټلیفونان لري؟ وروره دغه دي جاپاني را سره دي ښه. پاکستاني را سره دي. سمسنګ را سره دي. کوم ډېر خرڅېږي؟ ډېر بازار چې ګرم وي. فعلا په دې منډه کې چې دي اوس جاپاني ډېر خرڅېږي. جاپاني موبایلان کوم ځای څخه خلک درته راځي وړي؟ د کندهار سره ته راځي، د کابل سره ته راځي، د هرات سره ته راځي، د پولې دا خواصه د چمن سره ته راځي خلک. جوړه په څو؟ جوړه نو داسې 2,500 افغانۍ، 3,000 افغانۍ، 50,000 افغانۍ پورې. بیا زه جوړه وښایه چې په 2,500 ده. 2,500 افغانۍ دوستای عزیز. به 2,500 افغانی 2 تا تلفن.
جورایی مفروشن تلفن‌ها زیادترشه. دا شی چې دی بله په 2.5 افغانۍ دی. چیک دی که به چیکه؟ چک دی، هم اوکی دی هم په سیم اوکی دی. دوستا همین موبایل را به 2,500 افغانی میتن به چک شام کده جور هم هسته دیگه، بسیار چیز یک جالب هسته دا وقت. دا به دغه شی دی بله خالی معنا دا ماتی هغه اوکی شی دی. او شکسته بود دوستا، اسکرینایش نشکسته، کار میته ولی کار میکنه، اسکرینای هم جور است. خالی دلته چې دی کلاسونه ماتی دغه نه دی د مخینداری دا ماتی. او دغه بیا روغ دی دوستانو، دا بیا جوړ ده په څو؟ دا بیا په 4,000 افغانۍ جوړه ده، صفا شی 4,000 افغانی و 4,000 افغانی است دوستا. شپږ یو سلاته وشته 100% اوکی شی دی. وګرد بازار ته چیلنج دی. 100% اوکی به څنګه؟ یعنی په ذمہواری ورکو شدرا راځي ول په ذمہواری ورکو. مننه، سلامت، یو تور دی او سپین دی نو ډیره مننه وروره. دغه چې دی دا بیا سمسنګ دی. شه سامسونګ بیا څنګه ورکوي جوړي؟ سمسنګ هم په چک ورکو شپږ یو سلاته وشته، هم زورور شی دی. دا تقریبا جوړه ده په 8,000 افغانۍ. 8,000 افغانی. شه 8,000 افغانی. دا دوستانو دا چش د کم ټلیفونان دی؟ ای دی که اس دی؟ ای دی. ای 240 او ای 22. ای 240 او ای 22 دا په څو تاول؟ 8,000 افغانۍ. په 8,000 افغانۍ سو دوستانو، دواړه په 8,000 افغانۍ باندې ورکوي، یوازې یو دانه نه. او دانګي خو بیا ګرانیږي کوي دانه. دانګي په 4,300 4,400 داس شو. ډیره مننه، سلامت دوستانو، را سره اوسېږي، نور ځایو ته ځو. دلته بخاریانی خرڅیږي، منکالونه دي، دا د دیګ د پخولو دپاره مختلفه شیان شته چې هغه بېلابېل دي، موږ ته اوس نه معلومیږي دا څه شي دي. دا به دی راته سلام جوړ کړي. وعلیکم السلام، ستړي مه شئ، څنګه یاست؟ ښه یاست؟ په خیر یاست؟ ډېره مننه، سلامت اوسېږئ. مخکې له مخکې چې دوستانو موږ دلته تېرېدلو، موږ ولته راځه ده سره مرکه وکړو، دی په ټلیفون اخته و، زه تاسې پېژنم او ستاسې خپرونې ګورم. نوم دې هم راته ووایه. نوم مې صلاحالدین دی. ستاسې خپرونې خو موږ هر وخت تعقیبوو. هېواد میډیا ډېر ښه خپرونې جوړوي. څومره وخت کېږي؟ یاره تقریبا 2 کاله ښه کېږي اندازه. 2 کاله کېږي هېواد میډیا ګورې. زنګ درته روان ټلیفون پورته که دوستانو. دغه تاسې وینئ هغه جاپاني چولې دي چې هغه باندې ډوډۍ پخېږي، د ګاز په طریقه باندې لګېږي، او ځینې چولې شته چې هغه په برق باندې هم لګېږي. مختلفه چولې دوستانو، بخاریان هم شته، ځکه چې اوس د بخاري سیزن را روان دی د خیر سره. نو تاسې هم څه کوئ، تاسې د کورو دپاره بخاري کره نیسئ، راسئ دلته دغه د ویش بازار ته راسئ، دلې مختلفه بخاریان دي، ګیزران دي، هر شی پیدا کېږي دوستانو. مور و پلار نسته، نور هر شی شته دوستان. دا به دی راته چې دا یې څنګه رانیولي دي. ښه نو دا راته ووایه چې دا دې څنګه رانیولي دي، دا شیان څنګه رانیول کېږي؟ دا شیان خو نو د جاپان و، د دوبۍ و، د ملکو سره راځي. بیا موږ دلته چې کنټینر خلاص بیا نو لاس پر ګرځي، بس لاس نو پټ لاس دی چې هر یو لوړي دی هغه ته ورکوي. ووایه ښه اوس پټ لاس څنګه ګرځي؟ ته راس ما ورته یو دغه وکړو چې دوستان یې وویني، مثال یو دغه ورته وکړو، یو ویګو د کتلو دپاره څنګه مثلا ګرځي دوستانو. دا پټ لاس چې ګرځي، دا پټ لاس مثلا کنټینر دلته پروت دی مثلا، او اوس دا څنګه پټ لاس ګرځي؟ دا هر موزینه جلا لکه بخاري و ګیزر و چیلې دا جلا پرتي. خبر داسې لاس مثال په د ګوتو په حساب باندې چې دا یې لسیان دي، دا یې زرونه دي، دا یې سوونه دي، نه داسې سر په ورخلاص کړي پټ. خلک پکښې دغسې تاوانیان سوي دي که یا؟ خامخا نو چې څوک چا غلط حساب کړي هغه به تاواني کېږي. څوک ته تاواني سوی یې که؟ خامخا وخت سړی فکر نه وایي تاواني سوی حیانه چې ډېر خفه سوی جوړې په دانې ولي یا دانې په جوړې ولي، بار خامخا حساب کې غلط شي. دغه شیان دانې په جوړې ولي. ښه ته راسې وګرځو، د شیانو په اړه خو معلومات لرې انشاءالله. دغه داسې معلومېږي لکه ایسي چې دا څه شي ده؟ دا بخاري دي. دا بیا داسې راځړول کېږي، دا په بر ملک کې لکه مسجدونه یا مثال په مهمانخانو کې لوړ راځړول کېږي. دا بیا خپل زنځیران لري، بس چې هلته لوړې دا راکشېږي، لګېږي په دا بله خوا باندې بیا بندېږي. ښه او دغه تر څنګ دا کوچنۍ بخاري قیمتونه یې څو دي د دې ده؟ د کوچنۍ بخاري قیمتونه 3,000 افغانۍ، 3,500 افغانۍ، در 4,000 پورې روان دي. تا بیا ښه پوره امادګي ورته نیولې ده؟ امادګي خو خامخا نیسي، خو سیزن د ژمي. د کومو ځایونو خلک دلته ډېر راځي سودا کوي؟ دلته د هر ولایت خلک راځي، د کابل و، د غزني و، کندهار و، هرات، هر ولایت څخه دلته خلک راځي. کوم ولایتو د خلکو په لهجه نه پوهېږي؟
یو درته ګاډي او ته نه به پوهېږې چې دی څه وایي د ازبکي ژبه بیخي مې هېڅ راغلي دي درته و بالکل د ازبکان هسې هېڅ مې په ژبه سر نه خلاصېږي څه وایي ښه د دې قیمت تال 3,500 او دا دا 4,000 4,500 او هغه مصارف یې څنګه دي مصارف د دې د کم دي یو کیلو ګی څونه وخت 15 ساعته 6 ساعته ښه داسې وي او چولې څنګه دي چیلې نو باره ګرانې وارزانه دلته به پکښې راسو دي دوستانو پټان صاحب به دا خواته راسي دا چولې په ډیرو کورونو کې استعمالیږي لامل یې څه دی ولې استعمالیږي دا یو اتومات دی ګیس نه باسي نه دی بل چې دیګ نه سوځي دغه خوبیانې دي ژر خرابي نه کوي د جاپاني د جاپان هېواد جوړ دي دا د هېواد و جاپان هېواد جوړ او په دې کې برقي هم شته چې برق ترې واچولی کېږي برقي شته زموږ سره نشته خو په بازار کې شته برقي شته هغه بیا چینایي راځي اکثره هغه نورمال شی چې په دې کې راځي ښه شی نورمال هغه په څو دی قیمت هغه په افغانۍ باندې 1500 ښه شي 1500 افغانۍ او زما د پټان دپاره څنګه ستا د پټان دپاره اول خو یې ورپې مه راکوئ بیا که چیرې تیغ غوښتله چې هغه یې نه ویسو بیا 1400 1400 د رګه سره په 1000 افغانۍ تاسو ته درکوو ودان ډیره مننه او سلامت اوسې څه پیغام لري لیدونکو ته لیدونکو ته مې دا پیغام دی چې دې کمې خپرونې جوړې دغه خپرونې موږ ډېر تعقیبوو ډېر مثبت پیغامونه پکښې دي باید دې ته دا خپرونې تعقیب کړي یو پیغام دغه څخه واخلي د دې خپرونې موږ ته ډېر زیات مثبت پیغامونه راکوي باید موږ هر پیغام د دې د خپرونې د لارې دغه تعقیب کړو زده یې کړو دا ډیره مننه تاسو هم ډیره مننه شکر سلامت اوسئ دوستانو ګرځو بازار غټ دی هر شی شته نو تاسې راسره واوسېږئ چې زه خسته نه سم پټان خسته نه سي نو کله زه مرکه کوم کله دی مرکه کوي تاسې موږ وزغمو موږ تاسې زغمو په مینه مینه به مخته ځو په خیر راسئ ملګرو دغه ځوان لږ شناخته هم راته معلوم سو خو د شاید زه ډېر پېژندلی یم ما دی لږ وپېژندئ ستړي مه سئ جوړ په خیر پټان صاحب څنګه یاست په خیر راغلي یاست دا دې غم مه راکوه نوم دې راته ووایه نوم مې محمود ولی تسل دی تسل او اوس مې وپېژندئ بیخي داسې څو ورځې مخکې مله میسیجونه سره وکړله خو نه پوهېږم چې زما یاداشت ولې کمزوری سوی دی داسې نه درته معلومېږي چې زه نور سپین ږیری سوی یم یا ځوان یې او سر م ستا پوسټ وکړه سټوري م وکتله نو بیا م میسج درته کوئ خو بس هیر م سو د ځای نه م ووتی چې حتما به راګرځې ولا زه خپله چې کوم ولایتو ته ما مبارک صاحب زو مخکې له مخکې سټوري پورته کوو ځکه ځینې خلک بیا داسې دي چې موږ راسو کندهار ته بیا ګیلې کوي وایي تاسو ولې غږ نه وکئ نو په دې خاطر مې دا سټوري مې هدف د هغه اوس مې هم د هغه هدف دی که چا بیا وروسته ګیله وکړله ګیله بیا نه ده پکار دا دې راغلی و بلکل او موږ هم په دغه خاطر او زما چې سوچ والی سړی حتما دی د ولاګ دپاره راځي نو سړی راوبیا غواړي دوکان ته هغه دا دی بس سره پېښ سول نو برابر سره نصیب مو سوی و ښه د کاروبار اړوند راته وایه تسل څه ولا کاروبارونه خو سره کمزوري دي خو بیا هم شکر دی بس خپل رزق رسېږي ښه ډېر ښه دغه ځای دی خپل دی دوکان یاره ځای م کرایه دی ښه کرایه دی څونه وخت کېږي چې دلته دې دغه ځای نیولی یاره تقریبا 3 کاله کېږي اوس دلې ښه 3 کاله یوازې او یوازې فکر کوم وای پایونه دي او دغسې دغه ځینې ماشینان دي او ګوشکې دي دغه ایپاډونه و دا میده سامان کار موږ کوو بس دغه میده دوکانداري د کوچنۍ دوکانداري ده بس په دې اخته یو ښه د خپله کاره څه څونه خوشحاله 100% خوشحاله کله کله کندهار ته هم راګرځي و کندهار خو زموږ ولایت دی یا مرکزي ولایت دی حتما درځو یو وخت بیا ماته میسج کوه انشاءالله خامخا حتما که زه نه وم نو که نه ولې نو هغه بیا زموږ نصیب دی نو نصیب هم نه یې سوی دا دې غم مه راکوه ستاسو څخه ډېره مننه که کوم پیغام لرې لیدونکو ته پیغام مو دغه دی چې بس ګرده دې زنده آباد ګرده دې زنده آباد ګرده دې خوشحالۍ ډېره مننه ستاسو څخه خیر سلامت اوسه
مخکې مو هم ویلي وه چې دا منډیانو کې هر څه موجود دي، هر څه سته. نو انشاءالله موږ به کوشش وکړو چې تاسو ته ژر ژر هغه شیان در باندې ووینو. ګوندې خدای په ټولو باندې ورسېږو. سلامونه، جوړ په خیر. وعلیکم سلام، ستړي مه شه، وره څنګه یې؟ ښه یې، جوړ روغ یې؟ خدای دې غم مه راکوه. نوم دې راته ووایه. نوم یې نظر محمد دی. نظر محمد وروره، څونه وخت کېږي چې دلته دغه منډۍ کې کاروبار کوي؟ یاره 22 کاله کېږي. ډېر وخت کېږي. د 22 کاله دغه سرخونه خرڅوي؟ بس هغه سرخو کاروبار کوو. ښه، ډېر ښه. په دې کې خو نو لاسي سرخونه سته او د برق سرخونه به وي؟ لاسي د جاپان څخه دا ټوله د برق په سیسټم کې راځي. هلته لاس نسته. بیا دلې په افغانستان کې برق نسته، دغه نسته، بس خلک لاس ورلګوي، دسته ورلګوي، په دسته کار پکوي. ښه، دا دسته یې دلې ورلګول کېږي؟ دا هندي، چینایي، پاکستاني دا راځي، بیا دلې ورلګوي. ډېر ښه، ډېر ښه. 22 کاله کېږي چې دغه ورور په دغه کار باندې بوخت دي. د کوم ولایت خلک ډېر درته راځي دغه سرخونه وړي؟ یا د افغانستان کې 34 ولایته ټول خلک راځي. مثال پاکستان څخه راځي، د ایران څخه راځي، د دې درې ملکو څخه دلته خلک راځي. ښه، ډېر ښه. یوه دروازه فکر کوم پر تورخم باندې هم سته. هلته هم دغسې بازار سته که یا؟ هلته د دې شیانو بازار نسته. دا ټول په داویش کې دي. ښه، ډېر ښه. څونه خوشحاله د خپل کاروبار؟ بس ماشاءالله ډېر جن خوشحاله یو. کارونه انشاءالله ډېر ښه دي. الحمدلله برابر دي. خدای دې آباد لره. که کوم پیغام لرې لیدونکو ته مهرباني؟ بس خیر اوسې. نو پیغام نسته. دا پیغام دی چې ټول دې راسي ویشته، رقم شیان سته، ښه سامانونه سته، راځي چې خپل شیان دې رانیسي. له تا څخه ډېره مننه. سلامت اوسې. لا هم زموږ سره اوسېږئ دوستانو. زه تر نور ځای. نن به یا زه ځان ته یا به رک صاحب ته بسکل رانیسم. پوښتنه به دا وکړم چې په څو دي؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام، ستړي مه شئ، تاسو ښه یې، جوړ یې؟ مننه، سلامت اوسې. نوم دې راته ووایه. عبدالله دی ورور. عبدالله وروره، څونه وخت کېږي چې ته په دغه منډۍ کې کار کوې؟ تقریبا 15 کاله کېږي شاوخوا. 15 کاله. یوازې د کوچنیانو بسکلان راوړې که یا د غټانو هم دي؟ یا غټانو بسکلان هم راوړو، خو اوس نسبت باندې غټان بسکلان یو څه ګران دي، نو زموږ ګرده کوچنیان دي اوس بسکلان. تاسې د کومه ځای سره وړئ؟ د دې رانیسو، د دې منډیانو کې. ښه، تجاران یې د بله ملک سره وړي، تاسې د دې رانیسئ؟ موږ یې د دې رانیسو. دا هم په لاټو رانیسئ که یا دا دانګي دي؟ یا لاټونه دي. ښه، په لاټ کې څو دانې راځي؟ بس 100 دانې راځي، 200 دانې، 50 دانې، رقم دي باره. ښه، بیا وروسته تاسې یو څه لاس پوئ، مثلا څه سره تازه کوئ، بیا خرڅوئ؟ دغسې. دغه سور دانه په څو ده؟ دا سور دانه ورکوو په 2200 افغانۍ. 2200؟ زما دپاره په څو ده؟ 2000 بې درکړو. 200 افغانۍ دا دې مراد را سره وکړي. تاسې هم راسئ، ورته ستاسې سره مې انشاءالله 100 مراد کوي. نو له تا څخه ډېره مننه. که د کوم خپل کاروبار سره یو خاطره لرې او پیغام لرې، مهرباني. یاره خو داسې خاطره مې نیکه لرمه. ټوله زنده‌باد. ټوله زنده‌باد. مننه، سلامت اوسئ. اوس به نو د خیره سره دغه باسکل زه به رک صاحب ته رانیسم، ځکه د پر موټرسایکل دی د دې خوا زما سره نور نشي تللی. زه تا ته رانیسم، پیسې هم زور کوم، خو زما سره پر موټرسایکل ته به لا مه ځه. السلام علیکم. وعلیکم سلام، ستړي مه شئ وروره، څنګه یې؟ سلامت اوسې، آباد اوسې. نوم دې راته ووایه. نوم مې عبدالمالک دی. عبدالمالک وروره، په دغه منډۍ کې دې څومره وخت کېږي چې دغه د بسکلانو کاروبار کوې؟ په دا منډۍ کې تقریبا 10 کاله وخت کېږي چې د بسکلانو کاروبار کوو. ښه، څو رقمه بسکلان لرې؟ څو رقم سته، د کوچنیانو د راسره سته، د غټانو د سته، د کوچنیانو ګاډۍ سره کم رقم شیان سته. ښه، قیمتونه بیا فرق لري، غټ کوچنی او ګاډۍ او ده؟ هر شی فرق کوي، دغه غټ بسکلان دي فرق سره کوي، رقم شیان پکې په دې کې خپله فرق سته؟ په دې کې ګیر والا راځي، ساده راځي، رقم شیان. ساده په څو دي، ګیر والا په څو دي؟ تقریبا نو د 3000 افغانۍ څخه ونیسئ، بیا در 4000 افغانۍ پر به دې کې سته. ښه بسکلان؟ ښه بسکل، ښه ګیر والا. داسې پر لوړه باندې خطا ایسي؟ نو ګیر والا خو دې ته دغه ده. ښه، نو زه دغه ورور ته یو دانه رانیسم، دی هسې ته هم بخیر پر بسکله
په ده ته به ګیر والا ورکو ګیر والا ښه باسکلان در کندهار یې رسوی شي او دې خوا دلته د اوت غر لاره نه کې لوړه ده که نه و بیا خاره یې بیولی شي ښه ستا هم دغسې خوښه چې ولاړ شي و پر باسکل دې ولاړ چې ورزش به وکړي دا دی نو خو موږ ستا دپاره وایو نو ستاسو ښه ډېره مننه نه جملې نو باسکل یو دانه در سره نیس دا په څو دغه دانه چې دی دا درې ګیره دی په 3,500 افغانۍ دی په 3,500 افغانۍ زما دپاره ستا دپاره بیا په 3,100 افغانۍ په 3,100 افغانۍ بس دلې ودرو ټیرونه ورو ډک دی خو موږ در باندې راځو دی به ولاړ شي صحیح دی مشکل نشته صحیح دی سلامت اوسې ختم ول یک قدم پیش یک قدم پس هغه نننۍ هغه به ما در سره بنده کړي هغه امپیتري داسې نه وي چې د اوازونه راسي السلام علیکم وعلیکم سلام ستړی مه شه ښه جوړې سلامت اوسې خوشحاله اوسې زه به دلته درته کښېنم څنګه و خود راته کښېنه بیا ستا خوښه ده یا پر چوکۍ نه کښېنم چې ته پر مځکه ناست یې زه هم دلې کښېنم شکر دی خیر نوم دې راته ووایه عزت لا عزت لا جان خوله دې داسې د خندا ډکه دغسې خندان اوسېږي هر وخت خاندې که یا ده چې کله کله یې څوک وویني یا چې کله کله څوک ووینم باره ولې وخاندې دغسې زړه مې خوشحاله شي زړه یې ډېر خوشحاله سي زړه دې جار سمه آباد وسې څونه وخت کېږي چې دلته په دغه کار باندې اخته یې بس په شو به بد پوسوي دا کوانو ته راشوه سوي دا خو نو فکر کوم نوي نوي بسکلان دي تاسې دلته پیټوئ و دا نوي بسکله ښه ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه خدای دې آباد لره خوشحاله اوسې ګرده د کوچنیانو د بسکلان دلې جوړوئ که و دا کوچني و غټانګر د بسکټ ور جوړوو ښه خو لږ نور راته وخانده دا خندا دې په زړه کې مه ساته داسې پوهېږم داسې دی د خندا د لاسه دوستانو چې خندا بیخي داسې کنټرولولی نه شي ښه په کړس وخانده ته دغسې خاندې کېدای شي دا د دغه ډېره داسې خندا یي چې دی کنټرولوی نه شي څه معلومه ده نو آباد اوسې که کوم پیغام لرې زموږ ورور یې زموږ سر و سترګې مننه جوړه اوسې که چای راسره کوي ګیلاسونه و شیان پراته دي قربان دې سم د مخلص نیت څخه دې جار سم الله دې آباد لره دوستانو د دې منډۍ هر دوست هر ورور واقعا ډېر میلمه پاله دي او هر یو دا غوښتنه کوي چې چای راسره وڅښئ ډوډۍ راسره وخورئ د دوی کور ودان د دوی کور آباد الله دې آباد لري لا هم زموږ سره اوسئ دوستانو مخ ته ځو دوستانو بیا هم بخیر راسئ دلته دا کمپیوټران چې دا هم دلته ستا خرڅېږي هر شی پیدا کېږي دوستانو کوشش کوو چې تر هر شي پورې رسیدګي وکړو خو ډېر هیوادوال دي چې هغه نه غواړي مرکې وکړي نو طبیعتا خوند نه ورکوي وایي زموږ دکان شاټ ونیسه مګر موږ مه راوله نوم دې عزت الله عزت الله جان دلې کار کوي او ښه څنګه دي کمپیوټران څنګه دي ښه دي بازارونه ښه دي اوس ښه په څو دی یو کمپیوټر یو دانه ښه روب کمپیوټر راوښیه چې ګرافیک یې لوړ وي ښه شی راسره شته ګرافیک لوړ والا راسره شته راوښیه زما دپاره بیا په څو دی او د دوستان دپاره په څو دی هیوادوال دپاره په څو دی دغه شی دی دغه آی سی 1 نم جنریشن دی ښه نم جنریشن دی 4 جی بي ار ټي ایکس ډیډیکیټ لري او 256 اس اس ډي لري 4 جی بي ریم دی ډېر ښه شی دی قیمت یې څو دی قیمت یې په کالدار سره درته افغاني راته وایه افغاني بنو دغه درته موږ د کندهار راغلي یو 2000 افغاني کېږي 2000 افغاني او دومره ډېرې خوباینې پکښې کې دي دوستان تاسې وګورئ دا څو ډیډیکیټ و شپږ ډیډیکیټ دي ښه ارټیکس بالا بود ډول ډیډیکیټ نه دی راغلی ماشاءالله دا ښه او ډېر داسې ناولده کمپنۍ هم ده او ناولده کمپنۍ موس کمپنۍ موس کمپنۍ ده ښه ښه ایچ پي کې څنګه دي ایچ پي په څو دي دا څنګه دي دغه نه دي ایچ پي دا په څو دي دغه نه دي لکه چې ګرافیک نه دي یا دا ګرافیک نه دي ساده دي دا په څو دي دا انساید دی دا اندازن په یو 8000 افغانۍ دي 8000 افغانۍ نور ریم یې څو دي ریم یې د دې د مشخصات موږ په شاو لیکو 8 جی بي ریم دی اس اس ډي دغه ایچ ډي اډس 1500 جی بي پکښې 8000 افغانۍ باندې 8000 افغانۍ دا څنګه رانیسي خریداري عمومي څنګه کېږي
خریداري خو دا رقم کېږي موږ کښته بیچیکه لاټونه رانیسو 100-200 بیا تاوان هم ورسره تړلی تاوان پر 1000 څه ورسره تړلي بیا خو دا رقم وکې نه راځي کوم چې موږ دلته وکې کوو ډېره مننه وروره مننه ژوندی ځوانانو ته یو پیغام لرې چې لیدونکي دي تاسې ویني مننه پیغام نه لرم پیغام دغه دي ټوله وخاندي ټوله وخاندي ډېره مننه سلامات سي دوستانو دغه د کمپیوټرانو یو دکان دی چې دلته هم دغه کمپیوټران خرڅېږي تاسې ویني چې ماشاءالله ښایسته ښایسته کمپیوټران شته دوی مخکې وویل چې دا بیچیکه موږ رانیسو اکثره شیان دلته ډېر دکانداران وایي چې موږ یې بیچیکه رانیسو بیا یې وروسته د لږ ګورو بیا یې خرڅوو دا کمپیوټر تاسې وګورئ سم دم لکه کتابچه غوندې ده ډېر نازک ایچ پیش کمپیوټر دی چې دا اوس ماته دا کیبورډ دی او دا مکمل کمپیوټر دومره نازک دی چې څه درته وایم دوستانو نو ډېر مختلفه شیان شته مختلفه توکي دي موږ کوشش کوو بیا درته وایم دوستانو ژمنه نه کوم کوشش کوم چې تر ډېرو دوستانو پورې ورسم او د هغو څخه انټرویوانې واخلم تاسې راسره واوسئ بیا هم په خیر راسئ ملګرو په دې منډۍ کې مې یو څه تر سترګو شول هغه دا چې پیشن فروشي د دې ورور سره به وغږېږو چې څنګه یې په دغه سزا کې پیشن فروشي پاله کړې ده سلامونه جوړ په خیر وعلیکم السلام څنګه ورور ښه جوړې په خیر خدای دې غم مه راکړه اولاد آباد لره نوم دې راته وایه اسدالله ځواک ځواک صاحب څونه وخت کېږي چې دلته د پیشن فروشي دکان خلاص کړی تقریبا دلته زما 3.5 کاله کېږي چې دا دکانداري ما خلاصه کړې مخکې دې بله دکانداري کول که یا د وخت یا مخکې بله دکانداري وله بیا مې دا سره سیټ کړه هغه څه شوه هغه الکترونیک سامان ښه ډېر ښه د کوم وخت چې دې دا پاله کړې دی بازار یې څنګه دی ښه دی اوس هم فلحاله ګزاره کوي خو دلته چې دا لار سره بنده شوه اصلا څه مشکلات کې راغلي ښه ډېر ښه انشاءالله اوس دې کاروبار څنګه دی اوس خو بس ګزاره کوي داسې بد نه دی دغه شان نه د پیشن فروشي سامان ته د کومه ځای سره وړې دا خو زموږ د ټوله زدې د بار رسېدي مثال د دوبۍ سره راځي د جاپان سره راځي کاټنري سامانونه دي ټوله په بیه کې په کندهار کې چې د پیشن فروشي دی د دې ځای او دغه ځای په بیه کې فرق شته ځینې داسې شیان چې حالت ارزانه یي اوس چینایي شی حالت ارزانه دی او کاټنري بیا مثال موږ چې د کندهار والا ته ورکوو هغو ته موږ دا سامان ورکوو ښه ډېر ښه د پیشن فروشي ټول اجناس تر سره موجود هر څه شته انشاءالله ښه بس په کاروبار کې دی الله پاک برکت واچو خدای دې آباد لره ژوندی اوسې که کوم پیغام لرې یوه خاطره لرې مهرباني نه خاطره نه لرو پیغام بس پیغام هم د خاص پیغام په ذهن کې نه راځي نو وخانده راته ښه په خدای دې آباد لره ډېره مننه سلامت اوسې نو دوستانو د دې دکاندار نشته خو خرڅوي امپیتریانې تاسې وینئ بېلابېلې امپیتریانې پاور بینکونه ساتان هر شی شته نو دکاندار یې نشته یو دانه مانه به زنجیر او خو که څنګه وکړو هسې نه چې راباندې راسي لاته ماته رانه کړي مختلفه شیان دي دوستانو دا دی تاسې وینئ امریکایي او جاپاني دي دا سپیکران امریکایي او جاپاني دي په څو دي په دا کې تقریبا په 4000 افغانۍ په 3000 افغانۍ په 1000 افغانۍ دا به د دکاندار ورور دی او ورور دی دا دی دوستان تاسې ولیدل بس نو مخ ته ځو هر شی خرڅېږي راسي رانیسي دا د ویش بازار دی دوستانو دلته هغه شیان خرڅېږي چې د کور اشد ضرورت دی ورته او هر وخت په کاریږي جوسران دي چایبران دي بېلابېل توکي دي چې هغه خرڅېږي دلې د ده څخه به پوښتنه وکړو چې دا د کومه ځای څخه راوړي نوم دي نوم یې جانان دی جانانه څنګه یې ښه جوړ خیرت د سترو تازه بیخي ټایټ یم تازه الله دې همیشه دغسې کامیابه لري جانانه وروره څه شي لرې په دا دوکان کې داسې په دې کې زه هر سامانونه لرم ته وګوره چې هر شی
په کار داسې نه راته وایي چې هر مور پلار نشته هر شی نور هر شی شته و یو مور پلار نشته نور هر شی شته. ډېره مننه سلامت اوسې. او دلته عموم کې چې خرڅېږي ډېر چې هغه وځي ستا په دکان کې؟ زموږ ته برقي سامانونه ډېر خرڅېږي. برقي سامان مثال د خبرې لکه چایبران دي دیګونه دي چلي دي برقي جوسران دي اوتوګان دي دا شان برقي شان. یو خوندور جوسر په څو دی قیمت یې چې ښه شی چې ډېر کار وکړي یو کال 2 کاله خو کار وکړي؟ په 2000 افغانۍ دي چې یو کال د سوځېدلو ګارنټي هم لري. ښه ګارنټي باندې هم ورکوي؟ ښه هغه کومه دی چې راوښیي چې دوستان یې وویني بیا که یو چا ما رانیوي بیا به د خیر سره د جانان دکان ته راسئ چې هغه جوسر درکې دی په ګارنټي سره. دوستانو ګارنټي یو کال ګارنټي لري دغه جوسر دی د خپل کورونو دپاره یې کولی سئ چې رانیسئ. ښه دا یو کال ګارنټي لري؟ دا یو کال ګارنټي لري. په یو کال کې د وسوځي بل ماشین یې درکوم. او ټول کارونه کوي 4% دغه یې لومې د شیان باسي نه او جوس هم دغه کوي؟ جوس جوړوي دا د مثال د کیلي و د هم د چکو دپاره دی دا د سیب د زردکي دپاره دی دا د سلاتې دپاره دی دا د وچې میوې دپاره دی یا وانګ دی. ښه ډېره مننه سلامت اوسې خدای دې غم نه کوه. دا ګرده کانټینري مال دی؟ نو دا کانټینري مالونه دي نوي هم پکښې دي. ښه نوي بیا څنګه رانیسئ؟ نوي په بیه رانیسو زاړه د زاړه په بیه رانیسو. هر یو خپله بیه لري. زاړه چې دي دلته موږ په لاټ باندې رانیسو نوي چې دي هغه خو نو بس کاټن پیک هم دي. سلامت سي. څه پیغام لري هغه دوستانو ته چې تاسې ویني د کور دپاره شیان نه رانیسي؟ هغه دوستانو ته زما دا پیغام دی چې هر شی رانیسي باید سختان دي په چک کې رانیسي. د هر شخص چې رانیسي په چک کې رانیسي او سختي پر برابر سختي دې نه کوي. فصل په 2 دي نه درېږي خو نشه د ذمہواری ولا شی وړي. کور کې باید هر شی موجود و کور کې هر شی باید ولري. د نه مثال بیا د سرګان سره دکان ادرس ورکړه. زما دکان د ټیپو په منډي په اوله ګلې کې د حاجي ګلان ماما او د سمندر په نامه زما دکان دی. ډېره مننه وروره. مننه خیر. سلامت اوسئ. دوستانو بیا هم راسره اوسېږي نور ځایو ته هم ځو مختلفه شیان خرڅېږي. کوشش کوو چې رسیدګي وکړو. فرض مثال دلته ما مخکې مې یادونه وکړه چې بېلابېل د ترموزو څخه نیولې دوستانو تر چایبارو کاسې و غورې و غاب و دیګ بخاره پورې هر شی شته. دوستانو راسره اوسئ. دوستانو نو دوستانو تاسې وینئ هر شی خرڅېږي. د هر شي دکان شته. د ساعتانو څخه نیولې مختلفه توکي شته تر چوکیو پورې تر څراغو دوربینانو هر شی شته. دوستانو نو راسئ دلې سودای وکړئ خریداري وکړئ. مختلفه توکي شته ارزانه په ښه کیفیت او مناسبه قیمت. تاسې وینئ دا بازار دی. دا بیا د موټرسایکلانو دکانونه دي. موټرسایکلان هم شته هر شی شته. دوستانو مختلفه موټرسایکلان خرڅېږي دلته. دغه دکان دی. داسې کوڅې دي په دا کوڅو کې دغه دکانونه دي. په دا کوڅو کې دا دکانونه دي دلې هر شی پیدا کېږي. دا کوڅې په ښه ډول سره وګورئ. دا د ویش کوڅې دي. او بس موږ مخ ته ځو. ښه دی چې دا دکانونه تاسې وګورئ. بیا که مو خریداري کوله بیا راسئ. ټیپو منډي درسې ګورئ مختلفې منډیانې شته مختلف دکانونه دي. هاخوا د بایسکلان دي داسې ګډ وډ دي هر شی خرڅېږي.
د هیواد میډیا لیدونکو دا و د ټیپو منډۍ چیرې چې هر ډول اجناس موجود و موږ فقط څو شیانو ته رسیدګي وکړله یعنې موږ اوس هم په دې ځای باندې نه یو رسېدلي تاسو خپله بیا راسئ په دې بازار کې هر څه موجود دي په دې منډیانو کې لا هم زموږ سره اوسېږئ دا پروګرام پر دغه ځای پای ته ورسېدی راتلونکي نور پروګرامونه چې موږ دلته په سپین بولدک کې جوړوو تاسو یې راسره وګورئ تعقیب یې کړئ د خپل ملګرو سره شیر کړئ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ډېر مننه ښه وختونه دوستانو دا د ټیپو منډۍ دلته هغه شیان خرڅېږي چې د کور اشد ضرورت دی ورته او هر وخت په کاري دا بیچیکه موږ ته د 1000 افغانۍ درکو مننه چې هیواد میډیا ګورئ